لسمه یوه میاشت بعد زه په دې حکومت کې وم داسې حکومت و چې یوه وزیر د بل وزیر یعنې هغه ویشلی حکومت و په حقیقت کې کنټرول بیا چا په لاس کې اخیستی چا چې دوی مقرر کړي وو نو دا ځل موږ د ټول شموله حکومت په فکر کې نه یو تاسو چې سل ځله هم ټول شموله جوړ کړي دغه اوس چې مقرر یاست ټول لرې کوي نور خلک راولئ مګر هغه نور خلک به هم دوی نه مني تر هغه وخته به یې نه مني تر څو چې یو داسې ډله پکښې کې رانشي داسې ډلې پکښې رانشي چې هغه د یو بل مخالف وي او نظام په داخل کې یو د بل په جنجال اخته یي د امیر اطاعت نه یي بل شی نه یي نو په لحاظ هدایت له دې باندې نه اخلي دغه ځای څخه اخلي نو ټول شموله حکومت د افغانستان بربادي ده یو موږ د ټولو په خدمت کې حکومت غواړو زه داسې حکومت غواړم د افغان تبعین چې زما په خدمت کې وي زه خپل وبولم پروا نه کوي که زه نه یم که د کم قوم خلک راولي د قومونو باندې ویشې پر ژبو یې ویشې پر مذاهبو یې ویشې پر منطقو یې ویشې پر څه شی ویشې دا یو تاریخي هېواد دی موږ دا شی نسو جوړولی نو څنګه چې روان یاست ډېر ښه روان یاست یو امیر لرئ الله دې حفظ وکړي خپله چې متحد واوسېږئ کامیابه یاست ستاسې دغه د ملي یووالي پروسه یا دغه د ملي وحدت د تامین پروسه چې موږ شروع کړې ده دا د ملي پخلاینې پروسه دا په پای کې کوم ځای ته رسېږي د لوی احمدشاه بابا د شیرسرخ لوی جرګې ته رسېږي او بیا به انشاءالله موږ تاسې ستاسې په برکات ستاسې په هلو ځلو او د دغه ټول افغانانو په هلو ځلو د یوه داسې ملت تعداد وژدو د خیره د یو داسې نظام تعداد وژدو چې بیا به 280 کاله نور دغه کېږي نو موږ مو شخصا 100% ملاتړ کوو بیچونو چاره مو ملاتړ کوو او در سره ولاړ یو هر څه لکه حاجي صاحب چې وویلې لکه هر څه چې وویله څه چې په وسه پرایسته شه غږ د افغانستان د نجات په خاطر د بقا په خاطر او د بریالیتوب په خاطر موږ در سره ولاړ یو جزاکم الله